ته یو بل راوچت شوی دی چې منظور پښتون نام یې دی چې منظور پښتون نام یې دی زه په دغه باندې څنګه اعتبار وکم اوس وګوره زما په علاقې کې د ده په سر باندې ښځې کونډېږي د ده په سر باندې بچیان یتیمیږي ما ته خو یوه تحریک د نن تحریک راسه پیدا نه ده راکړې دومره پښتون تکړه او زورور نشته چې دی راشي د اټک بارډر باندې یا دی راشي چې د افغانستان سره ما کوم بارډر دی دا خلاص کړي او دا بیچاره خو لکه چې کاته جنرال صاحب زکي راواخله زکي په نامه باندې هغه هلک راواخله جنرال صاحب زکي ښه دغه بل ورور به خبرې وکړي مهرباني وکړه پهله د مهرباني سلام وسي سلامونه دې ورسېږي جوړ په خیر دغه دغه وایس اف کاناډا هم چې دی دا هم لایوونه جوړوي لایوونه ته زه یو ځل کتلی وم ګلخان د راپورټ ته یې کوم هغه ډېر د لایو جوړوي او دا خبرې کوي چې د افغانستان کې چې کوم حکومت دا زموږ خپل خلک دي او دا ډېر د او بیا جمهوریتانو کوم یو دا وایس اف دا د پیغلو چونټکه چې ویلې ده ګلان ولي او دا نور ډله ورسره بحث ته خیږي هغوی ته وایي چې څنګه د غني وتښتېد او د ارمي د وتښتېد ودرېږه زه دا د سونټاک والا ته ورته ته سونټاک والا وایس اف کاناډا اپشن واچولې یو د زمري بچای ګل خان دا چې شنو میږي او زه پیژنم ډېر نه وایس اف کاناډا په انګلیش کې نوشته ده بات چونټک والا ده ګل چاحت روزای د کسي کیږي او درګه دلته کرے کوس را لګلې زبې راځي کوم ګلان مصیبت دا ده ټیک ټاک کې زه څه پیژنم نه دا ګور دا ګل یو ګل شي وستل دا نه کې چا وستلې دا کامره دې ورته اخلاص کړه کامره دې خلاصه کړه راځه السلام علیکم جنرال صاحب کور مکور وعلیکم السلام کور خو لږ دی باندې راوځه نو کور کامره خلاصه کړه دلته د خلک سره وینو کاناډا ته ځان ښکاره کوي صاحب سلر وی ساعت لایف کیمرا خلاصه کړې وي سیدل ته ولې د کیمرا راځه ته دا کامره خلاصه کړه چې کابل کې دی چاو کومه ده جنرال صاحب دا خو لایو نه وګورم د خیبر پښتونخوا نه تعلق لرم په خیبر پښتونخوا کې په کام باندې بکاخیل یم د دبنو د تبلیغ مرکز سره مې کور دی چې 15 کرنل مځکه مې ورکړې ده د الله په نام باندې الله اکبر ماشاءالله قدرمن شي چې ماته د ټیم راکه مبین صاحب زه دلته کې څو خبرې مثال کوم بیا هغې بده به ته جواب راکوې مبین صاحب زه دلته کې پنجاب ته وایم چې پنجاب زما دشمن دی زه دلته کې د پاکستان آرمی ته وایم چې د پاکستان آرمی زما دشمنه ده دا زه ډېر بد کوم مبین صاحب ولې چې دلته کې ما خپل دلالان جوړ کړي دي خو په څه شکلونه مې جوړ کړي دي هغه دلال چې ما د بچا خان په شکل باندې هم جوړ کړی و خو د هغه چې کوم زامن وي اسپنجروالي د امیل ولی خان دی چې ټول عمر یې د پښتون په وینه باندې او د پښتون په کمپرستی باندې د داسې کارونه کړي دي مبین صاحب خیر الته کې زه پاگل وم ما دماغ نه لرم زه ډېر یعنی لیوانی وم تعلیم مې نه و بل شی مې نه و هغې مانه دا غلطي شوې ده بیا که وګورئ چې کوم د فضل الرحمن پلار و هغه تحریک مې شروع کړم د دنیا پښتین مې شهید پخ تحریک باندې ورکم د دنیا ښځې مې کونډې ورکړل د دنیا بچیان مې یتیمان ورکړل په هر کور کې مې بچی یتیم شو داسې که وګورئ د باچا خان په سر باندې مې 15,000 پښتین مې شهید پې ورکړ 15,000 ماندې مې په کونډې کړلې د دنیا بچیان مې په یتیمان کړل د باچا خان په سر باندې چې ما ته یې یوه پیدا نه ده راکړې بیا ورچک شه مبین صاحب ما اچکځای دی جوړ کړل چې کوم په کویټه کې دي نن سبا کې د چرس او د اپینې کاروبار کوي د هغې په سر باندې مبین صاحب ما 40,000 پښتانه ښځې کونډې کړلې د دنیا بچیان مې یتیمان کړل نن ما ته یو بل راوچت شوی دی چې منظور پښتون نام یې دی چې منظور پښتون نام یې دی زه په دغه باندې څنګه اعتبار وکم اوس وګوره زما په علاقې کې د ده په سر باندې ښځې کونډېږي د ده په سر باندې بچیان یتیمیږي ما ته خو یوه تحریک د نن تحریک راسه پیدا نه ده راکړې
دوم